عیسی بیا ژوندی شو. د عیسی وفادارو دوستانو د څه فاصلې نه د عیسی سولې ته کتل. د بېوسۍ او مایوسۍ په حالت کې هغې د عیسی چغې سات په سات اورېدې. دا یو زړه ماتونکی وخت و چې د هغې پړوان دی د هغوی مالک مړ شه. یقینا نن ورځ د خدای پاک قهر کم چې د ګناه خلاف و د هغه په خپل کامل زوی باندې واچولی شو، او دا د انسان په تاریخ کې د ټولو نه سخت وخت و. آیا عیسی صرف هم په دغه هفته یروشلم ته په بهادرۍ سره د خلکو وړاندې راغی؟ خو اوس په دې 40 غنټې کې په هغه باندې مخبري وشوه. د هغه عدالت وشو، هغه مجرم کړی شو او هغه په صلح هم شو. نور هلته څه و چې د هغې دپاره ژوندی پاتې شي؟ د صلح کېدو په مازدیګر 2 شریفان سړي چې نومونه یوسف او نیکودیموس و، دواړه صلح ته رالل. هغې په ښکاره د عیسی تابعداري نه کوله، ځکه چې هغې د یهودي مشرانو نه یریدل. دې دواړو سړو چې عیسی سره یې مینه کوله د عیسی د خپو او لاسونو نه هغه میخونه راوویستل کم چې د هغه په خپو او لاسونو هغه خلکو ټک وهلي وو چا چې د عیسی نه نفرت کولو. بیا هغوی د عیسی لاش په خوشبودارې مۍ نه لټه کې ونغښته او بیا هغوی هغه په یو نوی قبر کې ښخ کړ. بله ورځ کاهنان او فریسیان پیلاطوس له لاړل او وی ویل چې صاحبه موږ ته یاد دی چې هغه فریبي چې لا ژوندی و نو ویلي وو چې زه به په 3 ورځ بیا ژوندی کړی شم. بیا هغوی هغه ته وویل چې ته دا حکم وکړه چې تر 3 ورځو دی د هغه قبر څوکیداري وشي، هسې نه چې د هغه موریدان راشي او لاش یې په غلا وباسي او بیا خلکو ته وایي چې هغه بیا ژوندی کړی شوی دی. او اخري فریب باید د ډومبي فریب نه ډیر بد وي. نو په دې وجه پیلاطوس حکم وکړ چې شپه او ورځ دې د قبر څوکیداري وشي. په بله ورځ سحر وختي یو لویه زلزله راغله او د عیسی قبر یې وخوځولو او بیا یوه سترګې برېښونکې رڼا په فوجیانو او ولاړو څوکیدارانو باندې وپړکېده. دا یوه آسماني فرښته وه چې مخې لکه د برېښنا ځلېده او جامې لکه د واورې سپینې وې. څوکیداران یې په لیدو د یرې نه رپېدل او لکه د مړو په شان پرېوتل. هغې فرښتې هغه کاڼی د قبر نه لرې کړ او پې کېناسته او بیا عیسی په یو لوی قدرت او جلال کې د مرګ نه پاڅېده او په تیاره کې د سترګو نه پناه شو. هم په دې وخت کې 3 ښځې چې نومونه یې سلومي، مریم مګدلیني او یوه بله مریم وه، هغوی هم د قبر طرف ته را روانې وې. هغې یریدې کله چې یې فرښته ولیده، خو فرښتې هغې ته په نرمۍ سره وویل چې د څه نه یریږئ ما، تاسو عیسی ناصري لټوئ. څوک چې په صلح شوی هغه بیا ژوندی شوی دی، هغه دلته کې نشته. زر لاړ شئ او د هغه مریدانو ته دا پیغام ورکئ. هغوی د هلته نه په رپېدو او د خاموشۍ په حالت کې په منډه روانې شوې او د هغې زړونه د یرې او لوی خوشحالۍ دواړو نه ډک وو. ګرانو ماشومانو، تاسو خو دا کیسه واورېده، خو زه به اوس د دې کیسې په باره کې ستاسو نه یو څو تپوسونه کوم. څنګه م خوښه ده او تاسو به د هغې صحیح جوابونه راکوئ. ګرانو ماشومانو، ستاسو نه زما ډومبې تپوس دا دی: چا د قبر څوکیداري کوله؟ ستاسو نه زما دویم تپوس دا دی: چا د قبر نه کاڼی لرې کړی؟ او اوس زه ستاسو نه اخري تپوس کوم: فرښتې ښځو ته څه وویل؟ ګرانو اورېدونکو، یقیناً چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. همدغه شان نورو کیسو اورېدلو دپاره تاسو ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ. او که تاسو دا کیسې بغیر د انټرنیټ نه اورېدل غواړئ یا موږ سره رابطه کول غواړئ، نو د پلی سټور نه زموږ د کیسو ایپ ډاونلوډ کړئ